د ابو ذر غفاري رضی الله عنه اشنا واقعه. ابو ذر غفاري رضی الله عنه ډېم روانو، راوتی و تو په غزا کې شریک کېدو او شریک شو، خو دی د پیغمبر صلی الله علیه وسلم نه شاته پاتې شو. پیغمبر صلی الله علیه وسلم چې کله روان و سجدې کې به پړاو واچو، نو دې ملګرو به ورته یا رسول الله پلانې نه دی راغلی ورې. نو پیغمبر صلی الله علیه وسلم ورته دعوه پرېږدئ فإن یک فیه خیرون، که خیر پکې جو رابشي، که خیر پکې نو څه به رابشي، او که خیر پکې نه جو الله دې دمه کړی نو څه کوئ. دغه شان د ابوذر غفاري په باره کې ویلی شو چې یا رسول الله ابوذر نشته. پیغمبر صلی الله علیه وسلم پرېږدئ که خیر پکې رابشي. ابوذر غفاري رضی الله عنه څوک دی؟ دغه موږ ځان له سیرت هم بیان کړی. دی څنګه پاتې کېږي؟ نو پاتې شي، خو کومه سورلۍ چې روانه کړې وه هغه کمزورې وه، سورلۍ نه تله. دومره زړور انسان او دومره بادر او دومره د الله په دین باندې مین چې سزي پورې په دې سورلۍ باندې لاړ، خو بیا نور طاقت نه و، نو د سورلۍ نه خپل سامان په شا کو او پیاده تبوک ته روان شو. په دغه شړو کې او په دغه لارو کې دی پیاده روان شوی دی. پیغمبر صلی الله علیه وسلم په یو ځای کې پړاو اچولی و، دی روان. چا ولیدو یا رسول الله څوک را روان دي؟ دوړه داسې اوچتېده او څوک را روان دي؟ پیغمبر صلی الله علیه وسلم ویل الله دې کړي چې ابوذر وي. په ده باندې پیغمبر صلی الله علیه وسلم ډېر مین و. خلکو ولیدو یا رسول الله ابوذر دی، وی رحم الله ابا ذر، الله دې په رحم وکړي. پیغمبر صلی الله علیه وسلم یمشي وحده ویموت وحده ویبعث وحده، یوازې را روان دی او دی به مریم یوازې، او دی به راپاسیم یوازې. او څنګه چې پیغمبر صلی الله علیه وسلم ویلو همدقه شان شو. ابوذر رضی الله عنه بیا د عثمان بن عفان رضی الله عنه په خلافت کې الربذ علاقې ته تلو، چې دا د مدینې نه لرې ده لږه او فاصله کې ده د مدینې نه، او هلته ورسره صرف په دې ربذه کې د ښځه اوسېده او یو مري ورسره و غلام. نو کله چې د مرګ ورته رانږدې شو او زنکدن پرې راغی، نو هغه دواړو ته یې دا وویل تاسو به ما له غسل راکړئ او ما له به کفن راکړئ، او بیا به ما دې دروازې سره بهر کېږدي لارې ته، کوم طرف باندې چې خلک تېرېږي هلته به ما کېږدي. نو که څوک را تېر شو نو خوا کې به ورسره ودرېږي، دا به ووایي چې هذا ابوذر صاحب رسول الله صلی الله علیه وسلم، دا ابوذر دی، وایي د پیغمبر صلی الله علیه وسلم ملګری دی، وایي موږ سره مرسته وکړي، دی راسره ښخ کړي، جنازه پې وکړي. نو څوک به راشي په مسلمانانو کې په ما باندې به جنازه به وکړي او ما به ښخ کړي. کله چې وفات شو نو ښځې او کم مري چې و غلام، هغوی وله غسل ورکو، کفن یې وله ورکو، بیا یې پرېښودو دغه ځای کې، هغه دغه سره یې کېښودو لاره کې. نو سبحان الله عبدالله بن مسعود رضی الله عنه را روان و، خپلو ملګرو سره د عمرې نه وی را روان، چې کتو جنازه پرته ده، وی نږدې و چې د اوښان په دې جنازه له پاسه ختلی. تپوس یې وکړو دا څوک دي؟ غلام ورسره خوا کې ولاړ و که نه هغه مري، وی هذا ابو ذر صاحب رسول الله صلی الله علیه وسلم، دا خو ابوذر دی د پیغمبر صلی الله علیه وسلم ملګری. نو ټول ملګري په ژړا شو. عبدالله بن مسعود رضی الله عنه را کوی شو، ژړلی و، دی وی صدق رسول الله صلی الله علیه وسلم، پیغمبر رښتیا ویلي و تمشي وحدک وتموت وحدک وتبعث وحدک. پیغمبر ویلي و چې دی به یوازې را روان دی، یوازې به مري او یوازې به راپاسي. نو بیا را کوی شو او جنازه یې پې وکړه او بیا یې ښخ کړو. یو روایت کې داسې راځي چې کله ابوذر غفاري رضی الله عنه باندې زنکدن راغی، نو ام زر ورته په ژړا شوه. نو ابوذر ورته ویل ما یبکیکي، ته ولې ژاړې؟ هغې ورته ویل وما لي لا ابکي، ولې به نه ژاړم، وانت تموت بفلات من الارض، او ته په دې شړه ځمکه کې موږ ته مرې، ولا ید لي بدفنک، او زه ستا ښخولی نه شم، وليس عندي ثوب يسعك فأكفنك فيه، او ما سره داسې کپړې هم نشته چې ستا د کفن دپاره پوره شي. نو هغه ورته ویل لا تبکي وابشري، جاړه مه او زیری دله در کومه. پیغمبر دا ویلو چې زما په ملګرو کې یا داسې ویلو چې په تاسو کې به یو سړی مري
په شړه ځمکه کې یو مؤمنان به راځي په هغه باندې به جنازه کوي نو کوم ټیم کې چې پیغمبر دا خبره کوله نو په هغه ټیم کې چې څومره ملګري وو هغه ټول مړه شوي دي او زه پاتې شوی یم نو زما ایمان او یقین دی چې دغه کس هم زه یم چې په شړه ځمکه کې ومرم او پیغمبر ویلي چې د باندې به مؤمنان جنازه کوي والله ما کذبت ولا کذبت په الله مې د قسم نه زه دروغ وایم نه ماته دروغ ویلی شوي دي پیغمبر دروغ نه وایم دغه شان وشو او ابو ذر غفاري خو ډېر رښتینی انسان و د هغه د سیرت د بیانولو مقام نه دی پیغمبر صلی الله علیه وسلم حدیث کې امام احمد بن حنبل رحمه الله راوړی دی ما أظلت الخضراء ولا أقلت الغبراء على ذي لهجة أصدق من أبي ذر د ځمکه د پاسه او د اسمان نه لاندې د ابوذر په شان رښتینی انسان پیغمبر صلی الله علیه وسلم ویې نشته نو ابوذر غفاري رضی الله عنه پاتې شوی خو هغه داسې نه و پاتې شوی چې مدینه کې پاتې شوی په لاره کې لږ لیټ شوی او بیا د پیغمبر صلی الله علیه وسلم سره یو ځای کې ملګری شو په دې زمانې به د خپل درس ختم کو اکتفا به وکړو انشاءالله پر روان درس کې به د دې ځینې بیا خبره مخکې پوره کوو په څه طریقې سره مؤمنان روان شو او په لاره کې څه تکلیفونه هغوی ته رسېدلي وو بیا تبوک ته څنګه ورسېدو جنګ شوی او نه و شوی او د هغوی څومره لښکر و دا ټولې خبرې به انشاءالله پر روان درسونو کې بیانوو الله دې مونږ د پیغمبر صلی الله علیه وسلم په نقش قدم روان کړي او الله دې زمونږ حشر د پیغمبر صلی الله علیه وسلم او د صحابه کرامو سره وکړي هذا والله اعلم وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين